بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ پرسنلایز باندې خبرې وکړې که نه. نو نن راځم په دې باندې خبر ته کوم مثال تاسو زه یو نفر ورته وایي چې راسته تاسو خو کمپیوټر ویلی ده، نو زه یو کمپیوټر اخلم، تاسو ورسره روان کړئ، اوس کمپیوټر وشي ته اوس باید کوم مشخصات تاسو وګورئ او څنګه مشخصات وګورئ، کومې دقیق دي او کومې دقیق نه دي. اوس اول نه تر ټول نه لومړۍ طریقه چې ده تاسو دا کمپیوټر خو نه یه د سپیسي دلته دا سلمه کمپیوټر ده خو دلته ګوره د سپیسي په نامه یادېږي. صحیح سو. نو وینډوز 10 او 11 کې د سپیسي په نامه راځي، مخکې نورو وینډوزو کې کمپیوټر په نامه راتلو. اوس اول نه تر ټولو هغه اسانه طریقه چې ټولې استفاده کوي، مثلا چا کمپیوټر زده یم نه زده، بس رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه، دا معلومات درته ښیي. صحیح سو. نورې طریقې دي چې په هغو ټولو طریقو بس درته غږم او کومې هغه مثال اصلي دي او کومې ناچاله دي. اوس به اول تر ټولو نه اول تاسو ته راسي په دې به رایټ کلیک وکړئ. صحیح سو. رایټ کلیک چې وکړو په دلته پراپرټیز لرو، پراپرټیز باندې کلیک وکړه. کله چې پراپرټیز کلیک وکړو اوس به تاسو دا صفحه راسي. صحیح سو. دلته ګوره کمپیوټر راغی، کمپیوټر چې راغی کمپیوټر پی سي، اوس مکمل معلومات چې دلته تاسو درکوي. ډیوایس نیم چی ده؟ کمپیوټر پی سی ده. صحیح سو. له وروسته پروسیسر انټل کورای 2 هم ده، کورای 3 ده. صحیح سو. او دلته مثال ګور راسه څو دغه چې د پروسیسر د 2.0 ده، دلته مثال 2.1 د پروسیسر هغه ده. صحیح سو. څو جی بی رم لري؟ 4. نو دلته تاسو کمپیوټر ماشین ته به ګورئ، تاسو کمپیوټر ماشین ته ګورئ، مثال هغه د موټر ماشین څنګه وای غاټه. نو کله چې مثال دلته پروسیسر ته به ګورئ، پروسیسر چې د کمپیوټر څومره جګ و یو غومره تیز کمپیوټر کار کوي. صحیح سو. او ریم یې څومره جګ و، په دې خو مثال خلاص سو. اوس دلته 4 جی بی لري، دلته مثال درته چې یوزیبل دغه چې د مصرف شوی ده دومره. صحیح سو. له هغو وروسته ډیوایس آی ډي د کمپیوټر آی ډي د دغه ده، پروډکټ آی ډي د دغه ده، ټایپ سیستم دغه کوم وینډوز چې تا انسټال کړی څو بایټه ده؟ 4 بایټه. تر اوسه پورې وینډوز نه دی څو بایټه ده؟ څو ډوله ده؟ 2 رقمه ده. خو دغه وینډوز 11 او وینډوز 2 لاس ده ټول چې د 4 بایټه راځي. په وینډوز 7 کې بیا 2 رقم، یو 4 بایټه او بل 2 بایټه. فین ټچ ده کنه ده؟ اوس درته وایي چې فین ان ټچ دا څنګه ده؟ ټچ هم ده. که چیرته ټچ نه وي دلته درته وایي چې نو ټچ. نه دلته ورته وایي چې نو ټچ، نه ده ټچ. صحیح سو. اوس زموږ کمپیوټر هم ټچ ده، ګورئ ورته ګورئ هم کمپیوټر ټچ ده او هم ګوره هم په ماوس باندې هر داسې کار کوي. صحیح سو. ګوتې لږ سخیرانه وي هلته فوټي وګلې. خیر. او بل چې دی کوم یو وینډوز ایډیشن وینډوز 11 پرو ده، ورژن یې کومه ده؟ دغه ورژن دغه ډیټ هغه سوی ده، انسټال شوی دغه مکمل معلومات سر خو خلاصو. خو دلته یو بله خبر ده، دا څومره ریم لري؟ 4 جی بی ریم لري. او دلته مثال ګوره دلته وعلیکم السلام کورای څو ده؟ کورای 3 ده که نه؟ مثال یو څوک درته راځي کمپیوټر مثال په تاسو سودا کوي، یو نفر د ملګری درته وایي چې راسه ما د کمپیوټر وم کورای 7 ده، نو هغه اصل کې کورای 3. نو دا څنګه معلوم کو یا څنګه تبدیل کو؟ نو دا یوه طریقه ده چې د رن پروګرام خو در معلوم ده، سټارټ آر به پریس کوې. دا پرده خو یو کش کوي چې ډېره تیاره شوه. اوس کله چې دلته راغی ورته ولیکئ چې ریچ ایډیټ به ورته ولیکئ. څه ریچ ایډیټ هم کله چې ورته ولیکو له هغو وروسته به تاسو انټر کوئ، له انټر څخه وروسته به تاسو دا صفحه راسي، دا به یس کوئ. صحیح سو. له هغو وروسته به تاسو ته دا صفحه راخلاصي. دا هغه طریقه درته کوم چې په کوم ځای کې تبدیلېږي. مثال یو څوک چل در سره ونه کړي چې کمپیوټر یې کورای 3 یا کورای 2 تاسو یې کورای 7 لیکلی. صحیح سو. کله چې دا صفحه راغلی ګوره دریم فولډر دلته دی، مثال د لوکل ماشین په نامه، دې به د وجه کې کلیک وکړي دا فولډر نه به راخلاصي. په دې کې دوهم فولډر چې د هارډویر په نامه ده په دې به کلیک وکړي. له هغو وروسته په دریم فولډر ډسکرپشن باندې به کلیک وکړي. صحیح سو. له هغو کې بیا اول فولډر د سیستم په نامه ده په دې به کلیک وکړي. په دې چې کله کلیک وکړو دلته کنټرول پروسیسر ده، په دې به کلیک وکړي. کله چې په دې کلیک وکړو بیا به دومره پروګرامونه راخلاص شو، وخت خو نه شو. نو بیا له هغو وروسته ګوره تاسو به دا 0 باندې کلیک وکړئ. 0 دې چې کله کلیک وکړو دا شیان تاسو ته راغلل. اوس ګوره دو ځای کې درته ښکاره که نه چې انټل کورای 3 په دې به کلیک وکړئ. کله دې چې دې باندې کلیک وکړو، کله چې ډبل کلیک وکړو تا ته به دا صفحه راخلاصي.
دا صفحه سره خلاص وه. اوس راسه مثال که چېرته تاسو چل ورسره کوو خو تاسې چل مه ورسره کوئ صحیح سو. اوس ګورئ دلته متوجه مثال ګوره دلته کورای 3 ده که نه دا ځینې ړنګ کړه دلته ورته ولیکئ کورای 7 کورای 7 میډن دلته ورته ولیکئ چې میډن جاپان ورته ولیکئ خو زه ورته لیکم چې میډن غزني غزني ده صحیح سو. تر اوسه خو غزني کوم کمپیوټر نه ده کړی تولید کړی نو تاسې میډن غزني ورته ولیکئ چې هر شی ورته لیکل صحیح سو. ما دا ورته ولیکل میډن خو مې غلط نه ده لیکلی غلط ده میډن دلته آی لکه چې خوري خو خیر په هر حال تاسې سم ولیکئ صحیح سو. دا به وکې کوې کله چې دا وکې کړو که دا بندوئ بیرته بند کړئ که نه بندوئ اتوماتیک ځینې وځي خو زه به راځم دا به درته بند کړم چې بیا که چېرته تاسو دا راخلاصوئ بیا دې کې مشکل درته پیښ نه شي. دا مې کلوز کړو. اوس تاسو رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته ولاړ شئ دا څوم سو کورای 3 سو ولې نه راځي دا به یارې ریفریش کې رایټ کلیک وکړه ریفریش کې کمپیوټر د کله چې ریفریش سو نو هغه تنظیمات نه بیرته وځه رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه پراپرټیز ته کله چې راغلی اوس نو اوس دا تر رګز دا څوم سو کورای 7 سو کمپیوټر دی او دلته ورته ګوره میډن غزني سو سر هم خلاصو غزني چای سو نو دا بیرته په هغه طریقه به ولاړ شي دا به بیرته تبدیل کړي خو مثال دا خو به تاسو له یو چا سره چال کوئ خو تاسو چال ورسره ونه کوئ صحیح سو. او بل دلته چېرته غواړئ دا نوم تبدیل کړي د کمپیوټر پی سی په نامه د ریسیټ نیم باندې کلیک وکړه دلته نوم ورکړئ مثال نه دا د چا که مثال دلته ورته ولیکئ محبوب مې ورته ولیکو ښه د کمپیوټر کیبورډ ډېر هغه د خراب دی سره نیکسټ باندې کلیک وکړه. اوس تاسو ته دوه بټنه درکوي ریسټارټ ناو ریسټارټ لیټر که کلیک وکړم په ریسټارټ کمپیوټر اتوماتیک ریسټارټ کېږي او که ریسټارټ لیټر باندې کلیک وکړم نو کمپیوټر به وروسته ریسټارټ کېږي. کله تر هغو دغه نوم نه تبدیلېږي چې کله کمپیوټر ریسټارټ کړو محبوب دغه کمپیوټر پی سی به په شي تبدیل شي محبوب باندې تبدیل شي سر خو خلاصو. نو دغه د تبدیل طریقه وه. اوس خو دا دلته تبدیل کړو دا په کوم ځای کې اصلي ده دغه په دغو طریقه خو انشاءالله سر خلاصو. دې طریقې ته اول هغه اسانه طریقه چې مثال د هر چا زده ده دا طریقه ده. دا طریقه له دې ځای هم راځي رایټ کلیک وکړه پرسونالایز ته ولاړ شه پرسونالایز ته ولاړې ګوره سیسټم لرو دلته سیسټم باندې کلیک وکړه ګوره دغه سیسټم راځي صحیح سو. دلته اباوټ ته به راسي اباوټ ته کله چې رالې لاندې ګوره دغه معلومات دوه طریقې صحیح سو. بیا به کنټرول پینال ته ولاړ شي کنټرول پینال ته کله چې رالې نو دلته هم سیسټم لرو ګوره سیسټم باندې کلیک وکړه سیسټم دې کلیک وکړو نو بیا دغه معلومات مکمل درته کوي له هرې خوا چې ورغلی درته اسانه سو دغه طریقه را به چې هغه دوهمې طریقې ته به راسي دلته به نشته کې ډي ایکس دایج به ورته ولیکې صحیح سو. دا حروف به ورته کوچني کړم ډي ایکس دایج انټر که کله دې انټر کو د هغو وروسته به تاسو دا صفحه راخلاص ګوره چې به ورته ولیکې دا سم یاد کړئ دا فارمولونه ډي ایکس دایج کنټرول آر ته راځم ګوره سم یې ووینئ اوس خو در معلومېږي ډي ایکس ډي آی ای جي دا هم کله چې کلیک نو تاسو به دا صفحه راخلاص. اوس دلته معلومات درکوي چې کوم دلته چې د مثال ګوره کرنټ ډیټ په کوم یو تاریخ چې د مثال دا ورته اپډیټ شوی دی چا په نوم د دې محبوب اتوماتیک دلته را اکران راغی کوم وینډوز د وینډوز 11.4 بایټه ده صحیح سو. کومه ژبه ده لنګویج ده او ماډل مثال سیستم کوم ده سیستم دلته ډیل ده ډیل کمپنۍ ده که نه ده دلته درته ښیي او د دې ماډل کوم ده ماډل چې ده دلته ورته وایي مثال دغه نوم ده دلته 2900 دومره ده صحیح سو. او بایس ورژن یې چې د مثال دومره ده پروسیسر یې اوس په دغو ځای کې بیا درته ښیي چې کورای 7 ده دلته هم اتوماتیک چینج کوي چې ډېر پام کوئ صحیح سو. دلته هم چینج کوي مثال دلته راسه دلته هم درته لیکلی چې میډن غزني دا د غزني ده تو خو یارې ودرېږه انشاءالله را روانه دغه لاره صحیح سو. میمري څومره حافظه لري دلته ګوره 4900 دومره ام بي لري 4000 ام بي صحیح سو. نو دغه ریم ده میموري دلته ګوره دلته تکایس ریم یعنی دا اصل کې څو د 4 جی بي ریم لري. پیج فایل مثال دلته ورته ګوره دا نور مکمل معلومات د ډیسپلی ته ورسره ډیسپلی لپاره مثال ګرافیک او هغه درته کې مثال دلته بیا ګرافیک مثال دومره ده دلته راسه ډیډیکیټ درته مالي مثال ګوره 128 جی بي دی بعضی کمپیوټر نه زیات ډیډیکیټ لري مثال هغه کوم څه انجینری بخش کې استفاده کې مثال ساوند ته راسه انپوټ ته راسه مثال ګوره ته چی داخل کړي ماوس کیبورډ انپوټ او آوټپوټ ډیوایسونه لرو سر خو خلاص ده. اوس ګوره دلته درته وایي مثال دغه 2 یو اس بي او هغه مثال ورته اخ کړي دا معلومات ول څو طریقې شوې
دوه طریقې صحیح سو. درېیمه طریقه به بیا ران پروګرام ته راسي. ران پروګرام ته سره راغلی تاسو به نوشته که MS info د کله چې نوشته کړو هغه وروسته به 2 نوشته که انټر یې کړئ کله چې انټر کړو تاسو به دا معلومات راسي. اوس بیا درته وایي چې مثال دغه نوم ده مایکروسافټ وینډوز 11 پرو او ورژن یې چې دی مثال دا ورژن د دلته مثال ډسکرپشن یې د نو اویلیبل مثال دلته ګوره د سیسټم نیم یې چې د کمپیوټر د دلته مثال ډیل او کمپنۍ مکمل ټول دلته درته ښیي که نه ښیي سر هم خلاصو. اوس لاندې راځي مثال بیا هم دلته درته ښیي چې پروسیسر یې څه ده کورای 7 ده میډن غزني دلته هم ورته کې راغلی دی په ټولو کې به دلته راغلی. نو لاندې مثال راځه ګوره فیزیکل میمري څومره ده مثال یا میمري څومره ده او دلته مثال مکمله ویرچوال میمري څومره ده مکمله دلته درته ښیي سر هم خلاصو. نو دا هم طریقه ده. غواړئ هارډویر په هغه کې معلومات ترلاسه کړئ هارډویر باندې کلیک وکړئ بیا کولی شئ مثال هارډویر مربوطه معلومات هم دلته درسره شریکوي. څو طریقې شوې؟ درې طریقې. فرمولې چې و MS info 2 MS info 2 صحیح زه ګوره یو ولیکې لاندې دوه مره خپله دلته ذخیره کېږي MS info 2 به ولیکې کلیک اوکې به یې کلیک څخه اوکې څخه به وروسته تاسو دا صفحه راخلاص. صحیح سو. څلورمه طریقه ده. څلورمه طریقه به راسي CMD پروګرام ښه در معلوم ده که نه نو را به سي CMD پروګرام ته CMD ته کله چې راغلی نو تاسو CMD به تاسو ته راخلاصي. دلته به ورته ولیکئ چې سیسټم ولې کار نه کوي نو دلته به ورته ولیکې سیسټم به ورته ولیکې صحیح سو سیسټم صحیح سو سیسټم به ورته ولیکې له هغه وروسته به ورته ولیکې سیسټم انفو به ورته ولیکې سیسټم داسې راځي انفو انټر که کله غلط شو نو بیا ورته ولیکه سیسټم ښه نو دلته زه به دا بېرته سره کړمه بیا راځم راخلاصومه CMD CMD راخلاصومه کیبورډ ډېر کلک ده ریکارډ و ښه اوس دلته ورته ولیکئ چې مثال سیسټم ورته ولیکه سیسټم د کله چې ولیکو وروسته ورته ولیکه انفو دې ولیکه انټر کله چې انټر کو اوس به د کمپیوټر مربوطه معلومات تاسو ته بیا دلته درکړي. اوس صفحه غټه کله صفحې څخه وروسته ګوره کوم معلومات چې موږ هغلته اخیستل هغه اتوماتیک دلته راغلی. مثال درته فیزیکل میمري او دومره میمري لري مثال دومره پروسیسر او دلته موږ ګوره بیا پروسیسر کوم شیان چې تا درته تبدیل کړو هغه تاسو دلته نه ښیي کوم هغه چې تا ورکړو میډین ورکړو او بدل هم چې کړو دا درته ښیي چې مثال دا نوم ده دا ورژن ده دا مکمل ګوره دا کې مثال مکمل معلومات درته ښیي. registered by کی رئیس زاهد یعنی رئیس زاهد هغه ورته کړی دی وینډوز ورته کړی صحیح سو دا مکمل معلومات تاسو دلته راخلي دا څلورمه طریقه. خو بیا تاسو وایئ مثال څنګه معلوم کړه اصل معلومات هغه اوریجنل معلومات چې په کوم ځای کې دي نو اول به په حافظه باندې هم درته پریم خو ان شاء الله سر خلاصو بل که غواړئ چې کمپیوټر حافظه معلومه کې دوه طریقې دي ځینې خلک دې طریقې مې کمپیوټر راخلاص کړي مثال دلته راخلاص کړ اوس راسي کلکولیټر راواخلې مثال راځم دلته کلکولیټر درته راخلم دا طریقه هم درته استفاده کوم خو دا طریقه فاصل کې غلطه ده. اوس دلته ورته ګوري چې دا څومره ده 2 ده 2 دلته ورته ولیکئ چې 2 دا ورسره جمع کړئ وروسته بیا دلته څو ده 104 بیا ده 104 بیا دلته ولیکئ او دا ټول سره مساوي کړئ 2.5 GB حافظه دې راسي وای د کمپیوټر څومره حافظه لري 2.5 خو تاسو دا طریقه نه استفاده کوئ تاسو په مای کمپیوټر رایټ کلیک وکړئ نو دلته منیج لرو منیج باندې چې کله کلیک وکړو اتوماتیک دلته ګوره د کمپیوټر منیجمنت راخلاصیږي. ډیسک باندې کلیک وکړئ ډیسک کله چې کلیک وکړو کوم ډرایوونه چې په کمپیوټر کې لري د غوډه دلته راځي څو ډرایو لري دلته څلور ښکاري په فاصل کمپیوټر کې څو دی مې کمپیوټر ته ولاړ څه غلطه دوه ښیي نو دلته د دوه ځکه درته پټایي چې ځکه که چېرته مثال هغه کمپیوټر خپله پټایي صحیح سو که چېرته مثال تاسو هغه فارمټ کړي نو خامخا بیا وینډو خرابه نه شي. بیا وروسته اوس ګوره تاسو دلته وایي چې 238.4 GB یعنې څومره حافظه دی د کمپیوټر 2.5 GB حافظه ده صحیح سو دلته یو څه کم ښکاري خو کله چې مثال ته بله طریقه انشاءالله درته ښیم چې هغوی کې بیا مکمل افراد درته ښیي صحیح سو نو دلته دومره که چېرته مثال تاسو حافظه 500 وایي نو بیا 400 څومره درته ښیي او که 1000 بیا 900 څومره درته ښیي
صحیح شو دلته یو څه کمه درته کوي کوم فلشونه چې تاسو اچولي هغه لیست هم دلته راځي سی ډي دې ور اچولي هم دغه لیست هغه هم درته کوي مثال دغه دومره ده اوس ډیسک 0 دغه د کمپیوټر حافظه د څومره ده 2.5 ده او ډیسک 1 چې د نه لرو که هغه فلاش ور داخل کو دی هغه هم دلته راولي صحیح شو دا کمپیوټر منیجمنت لدې چې هم راوستلی سو رایټ کلیک وکړه منیج لرو او که چېرته پاور پوینټ ته ولاړ سې ګوره راځم پاور پوینټ ته ځم کنټرول پینل ته په بښنې سه کنټرول پینل ته چې رالې نو دلته ګوره اډمنسټریټور ټول چیرې لرو ښه اډمنسټریټور دلته یې نه ده راخیسته خیر له هغو طریقې کولی سي مثال ورته راسي ګوره چیرې له منیج څخه یا تاسو سرچ کولی هم سئ مثال دلته ورته راسي منیج باندې کلیک وکړه نو دلته ګوره مکمل درته راولي منیج دلته به ورته ولیکئ سي منیج د کله چې ولې ګوره کمپیوټر منیجمنت باندې کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو تاسو بیا دا صفحه راخلاصوي ډیسک منیجمنت ته به ولاړ سئ ډیسک منیجمنت ته کله چې ولاړئ نو دا صفحه به درته راخلاصي تاسو دلته حافظه کتلی سئ سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نسته خو اوس راځه دا خو ټولې هغه جعلي طریقې وې صحیح سو نو تاسو څنګه هغه اصلي معلومات پیدا کړئ کله چې تاسو کمپیوټر روشن کوئ دا سټارټ دا بټن هم کله چې پریس کوئ چالانیږي تاسو به کوم بټن وګئ F2 بټن به وهئ سر هم خلاص F2 خو وینئ دغه F2 بټن ده اوس زه نه کوم ځکه چې دا ریکارډ بندېږي ریکارډ به بند کړو بیا هغه به طریقه به درته استفاده کړم صحیح شو نو تاسو خپله F2 وګئ هغلته یوه صفحه تاسو ته راځي په هغو کې مکمل معلومات درکوي دلته څه معلومات کتل هغه ټول درکوي خو دلته خو موږ تغیر کړل سره صحیح شو هغلته سیده بیا په هیڅ طریقه نه تغیریږي زه به بیرته راسم دغه کوم ریم چې موږ ورته اخ کړی ده دا به بیرته ورته تبدیل کړمه بیرته به څو جیبې و مخکې 4 جیبو نو زه به دا بیرته ریم نه کورای دغه کورای 3 را به سه هارډویر ته له هارډویر څخه به وروسته ډسکریپشن ته دلته به سیستم باندې کله کلیک وکړو پروسیسر او دا صفر ته اوس به دلته پروسیسر باندې کلیک وکړو له هغو وروسته ورته دغه د درې دا اوس دې دا په څو تبدیل که په درې میډن غزني چې دا هم ځینې لرې کوم صحیح شو نو دا بیرته اوکې کوي کله چې اوکې کړو نو دا هم کلوز کوي کله چې کلوز کړو نو دا بیرته ریفریش کوي کله چې ریفریش کړو کمپیوټر به هم بیرته خپل حالت ته رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته چې ولاړې نو اوس ګوره بیرته دا څو سوی ده کورای 3 سوی مشکل خو نشته تر دې چې نو هغه طریقه به انشاءالله اوس درته کار کوم چې دا ریکارډ بند کړو کوم سوال پوښتنه خو نه لرئ تر